محترم دوستانو سلام د چینی ژبې لوست هم زه غوټۍ او زه جان روان زازای هرکلی کوو زه به لومړی د چین په اړه لنډ معلومات درته وړاندې کړم سمه ده د 2024 کال تر پایه پورې د چین عمومي نفوس 1 میلیارد 408 میلیونه 280 زره تنه وو چې له دې جملې څخه کابو 943 میلیونه او 500 زره چینایان په ښارونو او ارکداریو کې او نور شاوخوا 440 میلیونه او 280 زره تنه په کلیوالو سیمو کې اوسیږي شمېرې ښیي چې په چین کې د هغو کسانو نفوس له 800 میلیونو څخه پورته دی چې عمرونه یې له 14 تر 950 کلونو پورې دي په 2024 کال کې د یادو کسانو د ښوونې منځنۍ موده 11.21 کلونه ښودل شوې ده ها غوټۍ جانې ډېر ښه معلومات مو وړاندې کړل زموږ په ګاونډي هیواد چین کې کابو 1 میلیارد 400 میلیونه خلک اوسیږي او ډېر یې له افغانانو سره دوستان او راشه درشه لري نو راځئ چیني ژبه زده کړئ او له چیني دوستانو سره پرې خبرې او تګ راتګ وکړئ سمه ده نو په ننني لوست کې به د مننې په باب ځینې کلمې او جملې زده کړو谢谢په چینی ژبه کې د مننې په پار ډېر ویل کېږي موږ په هر وخت او هر حال کې له نورو څخه د مننې لپاره谢谢ویلی شو که موږ وغواړو له یو کس څخه مننه وکړو نو شیشې نی ورته ویلی شو او له ډېرو کسانو څخه د مننې لپاره بیا شیشې نیمن ویلی شو سمه ده کله چې څوک راته谢谢ووایي موږ باید ورته不客气ووایو او دا ډېر ادبي ځواب دی په پښتو کې هم داسې ده که څوک راڅخه مننه وکړي نو باید ورته هیله کوم ووایو بالکل غوټۍ جانې په چیني ژبه کې د مننې په اړه نورې جملې هم شته هو البته شته دي د مثال په توګه موږ دغه جمله هم 非常感谢ډېره کاروو او دا بیا د ډېرې مننې لپاره وایو او د دې ترڅنګ د ډېرې مننې لپاره 太谢谢你了هم وایو 非常感谢太谢谢你了 سمه ده که څوک زموږ په اوښتنې مرسته راسره کوي پر 谢谢سره بیره موږ ورته 麻烦你了یا给你添麻烦了هم ویلی شو麻烦دلته د تکلیف په معنا ده نو 麻烦你了یا给你添麻烦了په پښتو کې دا معنا لري چې تاسو ته زما په وجه تکلیف شوی چې دا جمله بیا نه یوازې د مننې بلکې د بخښنې معنا هم ورکوي ښه که څوک راته مافان نیله ووایي نو زه باید څه ځواب ورکړم پر 不客气سره بیره تاسو ورته 没关系یا 别客气ویلی شي ښه没关系别客气 په چینی ژبه کې یوه بله جمله 辛苦了هم شته چې د مننې او پاملرنې په معنا ده که په کار کې زموږ همکاران یا ملګري ښه کار کوي نو بیا ورته 辛苦了وایو که څوک راته خدمت کوي مثلا خدمتګار د تاکسي چلوونکی د پوسټ لیږدونکی او داسې نورو کارکوونکو ته هم 辛苦了ویلی شو که موږ غواړو له ډېرو کسانو څخه مننه وکړو او ورته پاملرنه څرګنده کړو نو بیا ورته 大家辛苦了ویلی شو 大家د ټولو غړو معنا لري د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې 辛苦了یوازې هغو همکارانو ملګرو او دوستانو ته ویلی شو چې عمرونه یې له موږ کم وي یعنې کشران وي او یا یې د ماموریت درجې ټیټې وي 辛苦了مشرانو او زړو کسانو ته نشو ویلی سمه ده غوټۍ جانې شیشې 不客气هیله کوم درنو دوستانو د ننني پروګرام وخت په ختمېدو دی هیله ده چې په چیني ژبه مو د مننې کلمې او جملې زده کړې وي تمرین وکړي او له ځان سره یې تکرار کړئ له لیدنې مو مننه谢谢观看بریالي اوسئ再见再见